بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله رب العزت د بندگانو د فطرت ته چې د دوی قصه اوریده هغه خوښي، او د فطرت د انسانانو دی. دې کې څوک داسې نشي ویلی چې نه د دینداره جدا دی او د بېدینه جدا فطرت دی او د کافر جدا دی او د مسلمان جدا دی. دا فطرتي خبره ده، او د دې شروع ګوره که سوچ وکړو موږ د هغه ځینه کېږي چې کله ماشوم وړوکی نو دا ماشوم دا خوښوي چې دته مور دته پلار دته مشر قصه وکړي، قصو سره د طبیعت یې برابري، هغې سره ودم شي، هغې سره خوشحاله وي. بیا د هر چا مناسب قصه وي، ماشوم ته سړی یو شان قصه کوي، مشر ته بل شان کوي. الغرض مقصد زما د خبرې هغه دی چې د انسانانو فطرت دا دی چې دوی قصه خوښوي. و دا انسانان پیدا کړي الله رب العزت دي، نو الله به د دوی نه نه خبر چې دوی قصه خوښوي، نو ځکه یې دوی د دې نه محرومه کړي نه دي. قرآن کې الله رب العزت په خپله قصې بیان کړي دي، په حدیثونو کې رسول صلی الله علیه وسلم قصې بیان کړي دي، او ګنجایش د قصې د بیانولو او د اورېدو یې هم پیدا کړی دی. خو هغه قصې چې هغه ګټوري، هغه فایدهمنې، هغه رښتینې. د قرآن قصې دا خو د ټولو نه غوره احسن القصص، رښتینې غوره. بیا د رسول صلی الله علیه وسلم هغه حدیثونه چې په صحیح سند سره ثابت دي او رښتینې قصې دي. بیا سړی د خپل وخت هم قصه بیانولی شي، خو شرط دا چې رښتینې قصې ورسره دا خبره یاده کړي قصې هسې د اورېدو دپاره نه وي، نه د بیانولو دپاره. لقد کان فی قصصهم عبره، الله وایي په دې قصو کې عبرت دی. مؤمن سړی هوښیار بنده د الله هغه د هر څه نه عبرت اخلي، د قصې نه، د حادثې نه، د واقعې نه، چې دی هوښیار وي، دی د عقل خاوند. او ځکه الله دې کې عبرت دی لاولي الالباب، د عقل د خاوندانو دپاره. کمقل سړي دپاره پکې عبرت نه دی. غټه واقعه راپېښه شي، د کم عقل سړی داسې محسوسه کړي لکه مچ چې د چا په پوزه کښېني او دی داسې وکړي او لرې کړي. بس د سره د دې ته سوچ رانړ چې دا قصه، دا واقعه، دا حادثه په دې کې زما دپاره څه فایده ده. قرآن کې چې کومې قصې دي هسې خو نه دي بیان شوي. رسول صلی الله علیه وسلم چې کومې قصې ذکر کړي هسې خو نه دي بیان شوي. بیا که یو عالم، یو مشر موږ ته یو قصه بیانوي، هسې خو یې نه بیانوي چېرې ټایم پاسې کوو، نه دې دپاره بیانوي چې تاسو یې واورئ او سوچ پکې وکړئ. چې عبرت دی، خو د عقل د خاوندانو دپاره او چې زړه یې ژوندي د هغوی دپاره. نن به موږ هم انشاءالله یو قصه بیانو د بني اسرائیلو. بیا دا فایده یې ده که اکثر قصې چې قرآن کې دي دا هم د بني اسرائیلو دي، حدیثونو کې چې دا هم د بني اسرائیلو دي. وجه د هغې دا دی چې دا موږ ته نږدې امتونه دي، یهود و نصارا. نصارا خو موږ ته ډېر نږدې دي، بیا د هغوی نه بره یهود دي، نو ځکه دوی موږ ته نږدې ډېر دي، نو د دوی قصې ډېرې بیانېږي. ځکه چې دا سلسله دې سره روانه ده، دا دغه خلکو ته یادې وي دا قصې. نو الله رب العزت هغه خبره ذکر کوي چې د خلکو ته بعضو ته پکې څه نه څه یاد هم د هغه قصه. لکه اوس قرآن کې د یهودو قصې الله بیان کړي. یو یهودي هم د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا نه دي ویلي چې دا دروغ دي. ولې ځکه چې هغوی ته دا قصې یادې وي چې هغوی داسې شوي دي پوښه. بله دا چې بني اسرائیلو کې ډېر داسې صفاتو، هغوی کې د نافرمانۍ، د بې ادبۍ دا خبرې ډېرې زیاتې وي. هغه په دې قریشو کې هم ډېرې وي، کوم چې
مشرکینو کومو چې رسول صلی الله علیه وسلم نه ومنل نو دې ځله سره بني اسرائیلو خبره ډېره زیاته کېږي. دا قصه په بني اسرائیلو کې د یو سړي ده او رسول صلی الله علیه وسلم بیان کړې ده او دا قصه په صحیح بخاري صحیح مسلم کې ده او په نورو کتابونو کې هم شته. ابو سعید الخدری رضی الله عنه دا واقع بیان کړی ده. ابو سعید الخدری او ابو سعید الخدری خپل نوم سعد ابن مالک ابن سینان الخدری دی رضی الله عنه. وی چې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړې ده موږ به ول دا قصه ذکر کو پوره بیا به د هغې نه بعد دې قصه کې څه عبرتونه دي څه فایدې دي هغه به په مختصر ډول ذکر کوو. وكان في من كان قبلكم رجل ستاسو نه مخکې چې کوم خلک به وکړي یو سړی و او یو حدیث کې ښه واضح راځي چې په بني اسرائیلو کې یو سړی و قتل 99 نفسا او دې سړي یو کم سل کسان وجلي و 99 کسان یې وجلي دومره لوی قاتل کس دوه نه درې نه څلور نه یو کم سل مړي کړي. فسأل عن أعلم أهل الأرض نو تپوس یې وکړي چې په دې زمانه کې ډېر پوهه انسان څوک دی معلومات یې وکړو. دا یو کم سل چې ووجل که نه نو بیا معلومات شروع کړو چې داسې پوهه سړی مې پکار دی خو هغه پوهه چې اعلم اهل الارض دی په دغه زمانه کې ډېر ټول نه ښه پوهه. فدل على راهب نو چا ورته یو راهب وښو یو پیر یې ورته وښو. راهب دا د دې نصاراو هغه پیر ته ویل کېږي او پیرانو ته. نو د دې نه والله اعلم داسې ښکاري چې دا قصه د نصاراو ده او بیا د عیسی علیه السلام د اسمان ته د اوچتېدو نه بعد را واقع شوې ده چې یهودو سره علما او احبار او د دوی سره چې دی دا راهبان ډېر دا پیران میران د پیري مریدي دا په دې نصاراو کې ډېره وه او شروع هم دوی کړی او قرآن کې الله دې خبرې ذکر هم کړی. فدل على راهب چا ورته ویل دلته یو پیر صاحب دی خواله ورشه فأتاه هغه هلته ورغی. پیر صاحب ته قصه شروع کړه چې انه قتل 99 نفسا یو کم سل کسان یې وجلي فهل له من توبه زما توبه به الله قبوله کړي. د هر ټکي کې فایده ده زه به ته بیانوم خو چې اول دا قصه واورئ. قال لا توبې کوم چې کېږي توبې یو کم سل کسان دي وجلي دي کورونه دي وران کړي دي ښځې دي کونډې کړي دي بچي دي یتیمانان کړي ته راځي توبه ذکر شي. فقتله به غصه شو هغه یې مړ کړو. فکمل به 100 سل کسان یې په ده پوره کړو. بیا ګرځېدو ثم سأل عن أعلم أهل الأرض بنا نسم پوهه سړی په کار ده خو چې پوهه یې فدل على رجل عالم نو خلکو ته عالم و مخکې ورته خلکو راهب خوله پیر خوله اوس یې ورته عالم وښو. ورغی د عالم خواله ورته وی انه قتل 100 نفس د سل کسان وجلي دي پیر ته یو کم سل ویلي. فهل له من توبه د ده توبه به الله قبوله کړي د توبې ګنجایش پکې شته هغه ورته نعم ولې ومن يحول بينه وبين التوبه او د ده او د توبې په منځ کې څوک راځي ولې به نه قبلي یو کار به وکړي. هغه وایي څه وی انطلق الى ارض كذا وكذا ته به پلاني او پلاني ځمکې ته لاړ شي ځای به دې بدل کړي. اوس د دې تفصیل نه دی راغلی چې کومه ځمکه ورته ښودې ده. وګوره شریعت چې کله یو قصه بیان کړي که نه او په یو خبره کې موږ ته فایده نه وي هغه پکې پرېږدي کېدی نشي چې یو خبره کې دې موږ ته فایده وي او هغه دې پرېږدي نو ته به پکې بیا چخچي نه وایي دا کومه ځمکه وه. لکه بعضو سره نور قصې ختمې شوي د اصحاب کهف د سپي څه رنګ و دا سپی کوم قسم و آدم علیه السلام چې کومې ونې ته نږدې شوی دا ونه ده څه وه
او مار جنت ته څنګه ننوتو او وسوسه څنګه واچوي د بس خبرې بې فایدې دي څه له پکې ګوتې وهي بس ته عرب دا ووایي چې آدم علیه السلام ورې ته نږدې شو خطا ته شو خبره ختمه شو مقصدي خبره هغه دا ذکر کولو چې الله رب العزت آدم علیه السلام منع کړی و دلته مقصدي خبره هغه دا دی چې په دې سړي باندې دا ځای بدلول دي ته لاړ شه پراني ځمکې ته نو اوس ته سینه ټپی را ټپی چې نه موږ ته خو هغه ځمکه هم معلومه ده او تاسو ته معلومه ده دا قسمه خبرې موږ اورېدلي دي د بعضو نه خو دا د هغه سړي خبرې دي چې هغه په علم کې سنجیده نه وي سله پکې موږ ګوتې وو او حدیث کې راځي چې ګوره الله حلال بیان کړي دي ښه واضح حرام بیان کړي دي ښه واضحه او د نورو خبرونه الله غلی پاتې شوی دی نو تاسو هم تپوسونه مه کوئ بیا که حدیث کې دا هم دي چې الله ولې غلی پاتې شوی دی رحمتا بکم د شفقت او د مهربانۍ د لاسه چې دا پرېږده موږ بیا راولږو هغه څه کې ګوتې وو چې الله ترې غلی پاتې شوی دی نو دې عالم ورته ووایي چې ته یو ځمکې له ورشه فإن بها أناسا يعبدون الله هلته څه خلک دي هغوی د الله بندګي کې ډېر دینداره خلک دي هغه ځمکې وه فاعبد الله معهم ته ورسره هم د الله بندګي کوه ولا ترجع الى ارضك او د خپلې ځمکې ته بیا واپس ګورې نه راځي فانها ارض سوء دا ډېره بده ځمکه ده کله ګوره ځمکې ته نسبت د خوالي او د بدۍ کېږي دې مطلب دا نه چې دا ځمکې کې به خپله دا صفت دی معنی نه چې اوسېدونکي دي سي یاره پلانې ځمکه ډېره دینداره ځمکه ده نو ځمکه دینداري کوي څه مطلب شو خلک یې دیندار یا دا ډېره بده ځمکه ده ها د ځمکې هغه صفات شتي د فصل د اوبو په هغه اعتبار سره که ته وایې چې دا ښه ځمکه ده دا بده ځمکه ده جدا مسله خو دینداري او بېدیني خو د ځمکې سره تعلق نه ساتي خو دا د عربۍ لغت او د بلاغت یو طریقه ده چې کله سړی هغه علاقه یاده کړي او مراد ترې هغه کسان لکه یوسف علیه السلام رونه چې واپس رالو او بنیامین ته یوسف علیه السلام پاتې کړو په مصر کې نو هغوی د پلار ته قسمونه خوړو چې ګوره موږ هېڅ دوکه نه ده کړې ګینې ته تپوس وکړه د هغه کلي نه وایي ته تپوس وکړه د کلي نه نو کلي خبرې کوي څه مطلب شو تپوس وکړه د هغه خلکو نه چې هغه کلي کې اوسېږي نو ستا دا ځمکه ډېره بده ځمکه دي او بیا نه راځي فانطلق هغه روان شو حتى اذا نصف الطريق اتاه الموت بس دې منځ ته رسېدو چې مرګ راغی فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب د عذاب ملائکه هم رالو فرشتې رالي او د رحمت ملائکه هم رالو د هغوی په منځ کې بحث او جګړه راغله ځکه چې ګوره د نیکعمله سړي نه سا هغه رحمت والا ملائکه دي بدعمله مجرم نه جهنمي نه عذاب ولا ملائکه دوی په منځ کې ورانه شو فقالت ملائكة الرحمة رحمت ولا ملائكة دوي جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى أجل مسا من قالوا ديخو پا اللہ بسرا کنا ديخو توبو استو در رجوع کڑیوا او در زرد کومی نے کڑیوا وقالت ملائكة العذاب عذاب ولا ملائكة ويجي إنه لم يعمل خيرا قد تقدوس بوجهة خير کار نه کڑی فأتاهم ملك في صورة آدمي پدې کې یو بل ملک راغی فرشتہ د انسان په شکل کې فجعلوه بينهم يغوتي بس ته زموږ په منځ کې فیصله کوونکی شو فجعلوه بينهم مطلب حکما په منځ کې د فیصله کوونکی وګرځوي زه ته وکړه فیصله هغه دې سکارو کې چې قیسوا ما بین الارضین ناپوالي د ځمکو دا ځای ناپ کوي دا فاصله ناپ کوي فإلى أيتهما كان أدنى فهو له نو چې کومې ځمکې ته دې نږدې وي بس هغه معامله ورسره وکړي که دې نږدې د خپلې ځمکې ته چې دا بده ځمکه ده بس بیا عذاب والی بوځي او که دې نږدې دې ځمکې ته کومې ته چې مخه ده نو بیا خو هغه ملایک به د سره معامله کوي چې هغه رحمت والی دي الله اکبر فقاسو
او زینب کو فوجدوه ادنى الى الارض التي اراد نو هغوی چې کله دا ځمکه ناب کړه نو دی نږدې وموندو هغه ځمکې ته کومې ته چې مخه کړې وه فقبضته ملائکة الرحمه رحمت ملائکو ته ساه واخیست و دا وضاحت په نورو حدیثونو کې هم راغلی څنګه دی نږدې شوی دی یو روایت کې راځي الله اکبر کله یو لیش فاصله ډېر فرق راولي او دا به زه په دې فایده کې ذکر کوم انشاءالله یو روایت کې راځي فکان الى القرية الصالحة اقرب بشبر یو لیش دی د ځمکې ته نږدې و کمې ته چې روان یو لیش بس معمولی مه ګڼئ دا بعض فاصلې دې باندې انسان یا د تباهی فیصله کیږي یا پې د کامیابۍ فیصله کیږي بل روایت کې راځي فاوحى الله تعالی الى هذه ان تباعدي والى هذه ان تقربي و د ملائکو یو بل سره باس روان دی سړي پکې فیصله وکړه هغه هم په اصل کې ملک دی همدقه منځ کې رب العالمین هغه ځمکې ته وحي وکړه د کمې نه چې دی راوتی وایي ته لرې شه او د کمې ته چې روان وایي ته لږ رانږدې شه وقال قيسوا ما بينهما اوس دا زینب کې فوجدوه الى هذه اقرب بشبر نو دې کمې ته چې روان و هغې ته یو لیش نږدې و د دې بلې نه یو لیش رسول صلی الله علیه وسلم فغفر له الله الله اکبر ما وختي سوچ کو جمعې په شپه موږ اکثر یو داسې بیان کوو چې هغه څه سلسله وار نه وي چې څه باره کې به خبرې کوو دا حدیث الله زما زړه ته راواچو چې دې ته زموږ ډېر سخت ضرورت دی بیا په تعدیل سره دې نه یو څو فایدې ما نوټ کړې ځان سره ومې لیکلې زه به یو څو ذکر کړم د الله په توفیق سره دا کیسه وه ختمه شوه ختمه شوه عبرت پکې دی اورېدو کې خونو بیانولو کې هم خونو خو اوس چې تاسو د دې نه عبرت والې او فایدې واورئ په هغې کې د هغې نه زیات خوند دی اولنۍ فایده دا والی دا په دې زړه ولیکئ په زړه انسان که ډېر هم مالداره شي او که ډېر هم ښایسته شي که ډېر هم زورور شي او چې که ډېر هم نافرمانه شي د الله نه څوم لرې لاړ شي خو دا زړه د هغه وخته پورې نه په ارام کېږي چې څو پورې الله ته نه وي واپس شوی د ګناهونو هم سړی تنګوي او زما خواله شخصي خبره درو ډېر کسان راشي ابله چې کش ټلیفون وکړو داسې وژړل لکه ماشوم چې ژاړي ماشوم تسلی مې ورته ورکړه الله مهربانه رب دی الله به رحم وکړي دا به څه کېږي توبه به الله زما قبوله کړي وکړي دا ګناهونه نه دي دا بېدینه سړی دا ګناهګار که دی په ظاهره کې تاسو وینئ چې دی خاندي را خاندي که نه خو دننه ګورئ د ده زړه دومره تنګ دی دومره چې ته پوه شې مه کوه دی چې دا نشې کوي دی خوشحالي لټوي دی چې تماشې کوي دی خوشحالي لټوي دی چې زیناګانې کوي دی خوشحالي لټوي دی چې حرام خوري دی خوشحالي لټوي دی چې جنګ جګړې کوي قتل و قتال کوي بېګناه خلک وجني دی خوشحالي لټوي خو لارې هغه غوره کړې دی چې په هغې خوشحالي نه غمونه ښه ډېرېږي خوشحالي خو د الله په دین کې دا غریب هم اخر ستړی شوی او 100 کسان یې مړه کړي 100 کسان دا په خوله یادېږي 100 کسان یې وژلي نور تنګ شوی نو یو کم سړي چې ووژل نو تپوس یې وکړو خلکو ته پیر صاحب خواله لاړ شه پیر صاحب یې مړ کړو 100 شو هغه غم یې ښه ډېر شو زړه یې ښه تنګ شو بیا یې تپوس وکړو زما دا خبره یاده کوي د الله په نافرمانۍ کې زړونه تنګېږي او دا څه وخته پورې سړی وکړي بیا لار د واپسۍ لټوي ولې دا کافران چې اسلام قبول کړي ډېر متاثره کېږي دوی ولې ځکه چې
د دوی سره د نعمت قدر یي، دوی د کفر او د شرک او د ګناهونو تنګ کړي دي سم. چې اسلام ته کله راشي هغه زړه یې په ارام شي، چې په ارام شي دا پیسه خرڅه وکړي. موږ ته خو اسلام په میراث کې پاتې شوی دی، ځکه راسه دومره قدر نشته. زه تاسو ته دا وایم د کوم مجلس کې چې تاسو ناست یئ که نه، یاره قسم پرې درته خورم د الله په کور کې دا خوند د بچایانو په مجالسو کې نشته. دا د هغه کروڑپتی لکپتی چې د الله نه لرې دی، دا د هغه په مجلس کې نشته، دا په پیسو کې نشته، دا په ګاډو کې نشته، دا په زور کې نشته. دلته چې کوم خوند او سکون او د زړه په ارام شي، او ته چې کله الله ته سجده ولګې نه محسوسې تندی چې کله سړی په منځه کې الله ته کېږي که نه، بس دا زړه داسې شي که نه لکه هر څه چې برابر شو، هر څه چې برابر شو. امام ابن القیم رحمه الله په دې باندې ډېر اوږد بحث کړی دی او په یو کتاب کې نه دی کړی، په ډېرو ځایونو کې هغه دا خبره ذکر کړې ده. وایي د زړه کې یوه تنده ده، یوه لوږه ده، او دا نه پوره کېږي مګر په دې باندې چې کله دا زړه واپس شي هغه چا ته چا چې دا زړه پیدا کړی دی، څو پورې چې هغه ته نه واپس شي. زه بل مثال در کوم د مخلوق، ولله المثل الاعلی. موږ ډېر لار شو لرې د مور پلار نه، په مسافرو کې، په غم ښادو کې، سبقونو له یو شي نه بل شي، خو دا زړه د هغه وخته پورې نه خوشحالېږي چې څو پورې دې مور له دې پلار له واپس نه راغلی، ځکه چې دوی نه پیدا دي. او چې تر دې چې په قبر کې پراته دي دغه خاورو دې ډېري له ورځي سکون ورته میلاوېږي، قبر یې ویني بیا هم څه نه څه تسلي وشي. اوس سم خیال دی چې یو خالق دی بل مخلوق دی، نو دا مخلوق چې خالق ته واپس شي څومره سکون به ورته میلاوېږي. هغه پیدا کړی دی، دا زړه پیدا کړی الله دی، دا زمونږ دا بدن پیدا کړی الله دی. دته سکون هله میلاوېږي چې دغه خالق ته واپس کړي، دغه خالق ته چې نه واپس کړی دی. دا قاتل د سلو کسانو ولې ګرځېدو په مولیانو پسې او پیرانو پسې؟ سکون نه و، سکون نه و. حالانکې زه یم چې دا به ښه بدماش سړی و چې سلې وجلي دي، معمولي سړی و، ښه زورور سړی و، ښه تکړه سړی به و، معمولي سړی خو نه دی. سکون نشته، څه به وکړي په زور باندې؟ نو ځکه یو سره دا یاده کوي نن که غواړي چې ژوند کې د سکون راشي او خوشحالي راشي، الله ته واپس شه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله وی د مؤمنانو زړونه مطمئن کېږي د الله په یادولو سره، او د الله په یادولو سره الله وی زړونه مطمئن کېږي. ګناهونه سړی تنګ کړي نور بس دی، سړي طبیعت ګډوډ شي. طبیعت چې زموږ ګډوډ کېږي دا ګوره هسې نه ګډوډ کېږي. موږ ډایرکټ سوچ څه ته وځو چې یاره دا زما مالي حالات کمزوري دی، لکه مالي حالات دې په تندر ولګي، ته خو لږ دې طرف ته هم سوچ وکړه ستا د الله سره څنګه معامله ده. مالي حالات څوک دومره نه تنګوي څومره چې ګناهونه سړی تنګوي. مالي حالات دا خو رزق د الله تقسیم کړی دی، زه لږ کم دی چې ګزاره به کوم. اوس ګناهونه نافرمانیان په دې کې خوشحالي نشته. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. ښه بله فایده یاده کړي، دا فایدې چې ځکه مې تاسو ته بیانوم که نه، دا هغه فایدې دي چې دا ته کتابونه ورپسې لټې، هله به ته دا فایدې راوباسې، ځکه بې قدري ونه کوي. یوه دا فایده په هر انسان کې د خیر تخم څه نه څه پروت دی، خو اوبو ته ور اچول غواړي چې دا راګډ شي. پوه نه شوې؟ پوه شوې؟ دې سړي کې خیر و، څه دلیل دی چې خیر پکې و؟ الله ته واپس کېدو تنګ شي. دا خیر شتي، خو د چا خیر ډېر ډېر ښکاره دی او په مخه له اوبه ورکوي، په مخه له اوبه ورکوي. هغه اوبه څه دي؟ هغه قرآن او حدیث ته دینداري ده. دې په مخه اوبه ورکوي، اوبه ورکوي، فصل تازه دی،
هغه بل سره تخم پروت دی خو اوبه نشتي سیلۍ نشتي نور نشتي زما اوس دا کار دا دی چې د الله په توفیق سره په دغه زړه کې چې دا کوم تخم پروت دی دې ته د اوبو ور واچو اوس دا کار د انسان خپل هم دی او دا د عالم کار هم دی دوه خبرې دي د عالم ما او دې سړي په خپله ما ورته که لږ کوشش وکړو که نه لږ کوشش وکړو نو قصه برابرېږي خو لږ کوشش په کار دی الله توفیق نه بعد دویم عالم له په کار ده چې په دې خلکو کې دغه خیر راوچت کړي کوم چې دننه پروت دی بعض الله دې ورته هدایت وکړي بعضو دعاتو او علماو ته د هغوی خوا ته تله که لږ ډېر خیر دی یو هغه رڼا هم بندی شي لکه څنګه چې دا غریب تللی و په پیر صاحب پسې پیر صاحب راوشړو که راویې نه شړو راوایې ورک کېږي توبې زویه هغه وله دا قصه ختمه کړه خو دا څنګه یې ناامیده کړو نو زمونږ د معاشرې بعضو علماو د بعضو یم ټولو نه د هغوی دا کردار دی که شرابي خواله ورشي یو دی به ګونه ورانه کړي که یو کس یې خواله راشي ګیره خریلې ده دی وایي زه د سره سلام نه کوم که یو کس مونځ اودس کې لږ کمزوری دی دی وایي لرکوه دا خبیث که یو سړی راشي تپوس وکړي چې مولوي صاحب زما دا توبه به الله قبول کړي توبه شکر وباسي چې د اسمان نه د باندې کاڼو باران نه کړي ته توبې لکه څه له ولې سړی نه وویده کړي هغه کې دومره خیر دی چې ستا خواله راغی چې راغی ته یې لږ نور رانږدې کړه او د رسول وسلم خواله چې هغه ځوان راغلی وي زنا کو قصه تاسو نه ده رسول وسلم پوه کړو هغه وایي زما دې په الله قسمي چې د رسول وسلم خواله راتلمه که زما په دې دنیا کې یو ارمان و نو هغه دغه و چې زنا وکړم او چې د رسول وسلم د خوا نه تلم که په دنیا کې زما یو شی بدي شو نو هغه دغه زنا وه ته یې رانږدې کړه سینې ته رانږدې کړه کینو ځان سره خبره ورته وکړه نو په هر انسان کې خیر پروت دی خو د بعضو هغه داسې دی چې هغه اوبه غواړي سیلۍ غواړي نور غواړي چې دا راوچت شي نو دا کار به دی په خپله کوي یو او دویم دا کار د عالم او د داعي په ذمه دی چې دی په دې خلکو کې دغه خیر راوچت کړي بله فایده درېیمه فایده دا یاده که د خیر چابي وګرځه او د شر چابي مه ګرځه د خیر چابي وګرځه د شر چابي مه ګرځه یا کونجي او د شر دپاره ټاله وګرځه او د خیر ټاله مه ګرځه سړی به وایي چې قصه سره روانه او ته لاړې کمزي ته او که نه قصه همدقه روانه ده پیر صاحب د خیر ټاله ګرځېده پیر صاحب د خیر ټاله ګرځېده او ګور هغه عالم ته چې هغه د خیر چابي وګرځېده ځکه حدیث کې راځي چې د الله بعض بندګان د خیر کنجیانی دي او بعض د شر کنجیانی دي او بعض د خیر دپاره ټاله ده بندی او بعض هغه نیک عمله دي چې شرونه بندی دلته اوس وګوره پیر صاحب څومره لوی نقصان وکړو خیر یې بندو که نه بندو په سړي باندې ټول خیر یې بندو نو ته هم داسې کار وکړه چې په خلکو باندې دروازې د خیر مه بندوه او مه د الله بندګان د الله نه نه امیده کوه مه نه امیده کوه څوک که دیني مسله ده او که دنیوي زه اکثر چې د ملګرو سره کینم که نه نو زما خپل ذهني د عادت ته یو ملګري ته هم دا نه یم چې ستا دا مسله ډېره ګرانه ده چېرته هم دا نه یم الحمدلله خو زړه کې راته پته چې ښه ګرانه ده دلته یو کس ته څه مسله راغلې وه ډېره مخکینۍ خبره ده 2018 به و که 18 نو دغه هغه مسله ډېره پیچیده وه او د خلکو سم یرولی و داسې یې ګډوډ کړی و که نه چې زه تاسو ته څه ووایم ما سره ملاو شو چې ما سره ملاو شو ما ته وایي چې
مسله دي شو مسله دي شو غریب د مخ نه پته لګېده ما ورته ما مسلې سره به وروسته ګورو راځه اول سزي ته ورځو جوس کو تازه یا طبیعت برابر کو لږ به ساه ازاد کو وصحیح ګاډي ته وکړو لا به جوس هم وڅښو بیا مې مسله اوس بیان مسله هغه بیان کړه ما ته پته ولګېده دا خو ګرانه ده انساني اصولو مطابق الله ته څه ګران نه دي او زموږ د اصولو مطابق نو بیا هغه ته ما هیله بیله ده هغه ما ته وویل دا وړه ده نو ما ته خو هېڅ مسله نه سړی چې د غټه مسلې بیان یې کړي څه دا وړې خبرې دې رااګستې دي لوی سړی ته ځان ته وګوره ځوان سړی ښایسته سړی د خپلو کارونو ته وګوره ته دې بدن ته وګوره په کار دی ته بل له سره ورکړې ته ځان له دومره ګډوډي دا خو یو څو ورځو کې الله حل کوي د خپل رب نه امید ساته ته به ورته دا منډه ووایې یاره دومره خوشحاله وه هغه په دې واپسۍ کې چې کله ته ما ته وایي زما دې په الله قسمي دومره زه ګرځېدلی یم په دې مسلې کې که چا ما ته د اوسه پورې دا خبره کړې کومه چې تا نه وکړه و د ده نیمه مسله حل شوه د نیمې سره د دې اوس ګوري مخکې نیمه حل شوه من کې دا مرض دی بیا خصوصا خبر کېږو نه پښتنو کې یعنې که یو سړی معمولي بیمار وي نو ته بس الله دې ته خیر کړي زموږ لکه څه مطلب دی ستا نه بس دې سره زموږ هغه نیا هم مړه والله زموږ نیکه هم مړه دا څه خبرې دي کول نن څه زیړ زیړ نه یاره دا زموږ سوالونه دي دا لکه سړی حیران شي سړی وایي چې دې سړي ته اوس څه ووایه څه نری نری کېږي نه څه چل دی که ته ورته وایې چې ما ته دا پلاني مسله مالي راغلی اوهو مالي زه الله دې مړ شم بس هغه غریب په ښه په مسوج کې شي چې الله ګوره څه وشو نو ګوره د خلکو امیدونه مه ختموئ د خلکو امیدونه رسول وسلم هغه حدیث کې څه وایي وایي چې کله تاسو لاړ شئ د مریض خوا له تپوس له فنفسو له فی الاجل د ده امید پیدا کړه په ژوند کې نو دا صرف قانون دلته نه دی د مریض په خوا کې هر چا ته چې څه مشکل دی ته ورته امید د دې مشکل د ختمېدو پیدا کړه او الله رب العزت پې ختم کړي نو د خیر چابي وګرځه د شر مه ګرځه او د شر ټاله وګرځه د خیر ټاله ونه ګرځي ورسېدی به که نه ښه یو فایده به راته ذکر کم تاسو به ورته تعجب وکئ او هغه دا د عالم د کس ته څه ووایي چې څه وکړه دا خپله ځمکه پرېږده بلې ځمکې ته لاړ شي زه تاسو نه سوال دا کوم چې ورته یې ووایي ستاسو دا کلی ډېر بد کلی دی ستاسو دا کلی ډېر بد کلی خلک یې ښه نه دي نو دا سړی قاتل دی که مقتول دی او وجلي څوک دي سل کسان کوم ځای کې وو په دغه کلي کې وو نو کلي والا خو مظلومان دي که نه قاتل دی قاتل خو دی که نه ظلم یې د هغوی سره کړی دی سل کسان یې ته وجلي دي یا یو کم سل یې ته وجلي دي نو عالم ته څه پته ولګېده چې دا کلی بد کلی دی په کار خو دا اوس که موږ له داسې مسله راشي کم علمه او چې سوچ یې دومره اوچت نه مو خو ډایرک ورته دا وایي چې ظالم زویه تا خو دغه کلي بیخ وباستو او خلک ښه خلک دي چې سل کسان دې تا مړه کړي دي اخر دې عالم ده ته ولي ووایي چې دا کلی یې پرېږده دا مشهورو دا یو ښکلی جواب ده یعنی مشهورو به دي د دې جواب ګوره دا دی اصل کې د عالم دا اندازه د دې ځای نه ولګوره دا پټه اشاره ده چې دغه کلي کې د الله شریعت نشته او دا کلیوال د الله دین نه تطبیقوي ځکه که دوی د الله دین تطبیقولی دې سړي به سل کسان نه ووژلي ورسېدی به که نه نو اشاره دې طرف ته شوه چې او دا کلیوال د الله د دین نه لرې دي پته ولګېده که
نه نه مجبور جدا خبره ده مجبور موږ نشو ویلی چې دی مجبوره کړی خو دا واضح شوه چې هلته فیصله نه کېږي د الله په قانون تعلم دی که نه دی او چې د الله په قانون فیصلې څوک نه کوي دا ښه خلک دي که بد خلک دي بد خلک دي بل موږ سوره مایدې په تفسیر کې بحث وکړو نو دا ګوره څومره پټه فایده پکې دننه پرته ده بله فایده دا واله د عالم ورته ووایي چې ته بل کلي ته لاړ شه او دا خپل کلی پرېږده نو د دې نه دا فایده راووته چې ستا په هدایت کې او نیغې لارې ته راوړېدو کې ستا د معاشرې ستا د ملګرو یو لوی کردار دی او ستا مرضي دی بدعملو سره چې کښېنې په ګډه وډه به یې لکه څنګه چې دا سړی و که غواړې چې دیندارۍ ته راواوړې نو ته به دغه ملګري پرېږدې ته به دغه معاشره پرېږدې چې کومه ګډه وډه ده د معاشرې اثرات یې په سړي باندې اوس ته کښېنې پاسې د سودخورو سره ته به سود څنګه پرېږدې ته د هغوی سره کښېنې ته د هغوی مالونه یینې ته د هغوی تجارتونه یینې چې هغه ډېرېږي او هغه راته وایي چې خیر ده او لږ دی او راځه او مړه یې څه د ځان نه دي مولا جوړ کړی څه ځان نه دي تقوادار جوړ کړی ډېره ګرانه چې ته د دوی په منځ کې پاتې کېږي او سود پرېږدې ته د نشه ییزو منځ کې کښېنې او نشه پرېږدې ته د بېلمازو په منځ کې کښېنې او د مونځ اهتمام کول غواړې نه ته به دا ځای پرېږدې نو دې کې زموږ دپاره دا نصیحت شو که چېرته موږ ژوند بدلول غواړو نو دا بد ملګري به پرېږدو دا خرابه معاشره به پرېږدو نو موږ به برابر شو دا د دې ځای نه دا فایده راووته ځکه دې عالم درته ووایي چې ته څه چل وکړه ته بل کلي ته لاړ شه او کلی د چا د دیندارو خلکو دیندارو خلکو خواله ځای راځي علماو سره کښېنئ پاسې د پرهیزګارو خلکو سره کښېنئ پاسې دا په سړي باندې اثر کوي بله فایده دی په دې دیندارو ملګرو کې که نه که ته کږېږې را کږېږې ته نیغې د الله په توفیق سره لکه ته پروت یې د سهار اذانونه او اقامت او مونځ وشي او ستا د ملګري نیک عملی دي تا به پرېږدي خوب دی شرط دی چې نیک عملی دا نه پرېږدي داسې او که نه کېدی شي کمرې نه دي وباسي دا خبرې تا مجبوره کوي چې ته منزل راځي خو چې اووه کسان دي شپږ اوده پراته دي دا یو پکې منزله ځي یو ورځ به داسې راشي چې دی به ورسره اووم شي هغه به خوب پوره کوي بیا هېڅ هغوی نه به متاثره شي نو دا یو فایده دې ځای نه راووته که ژوند بدلول غواړئ ملګري به ورته بدلوئ ملګري به بدلوئ معاشره به بدلوئ د کور ماحول به بدلوئ که غواړي چې ستاسو بچي دینداره شي که نه هغوی ته به ماحول جوړوئ الله رب العزت دې زمونږ معاشره نیکه معاشره وګرځوي ښه الله اکبر یو بله فایده چې سړی پکې سوچ وکړي که نه ته یو قدم خو واله په الله پسې او بیا وګوره چې الله څه کوي ته یو قدم واله بیا ګورې چې الله څه کوي خو ته خو قدم واله که نه موږ قدم نه الو د الله طرف ته دومره م ځان کلک کړی دی دومره په دې ګناهونو کې ورننوځو ورځو د الله طرف ته ته یو قدم واله یو قدم ستا ژوند بدلی دې سړي سره یو قدم سي چلو کړو د الله په توفیق یو قدم یې اخیستی یو قدم و د ده قدم د څه و چې دی ګرځېدو په توبې پسې ته خو یو قدم اوچت که که ته خو لږ ورمخکې شه که نه تاسو زه بار بار درسونو کې رب العالمین بانه غواړي ګورې دومره مهربانه رب دی که نه بانه غواړي چې دا بندګان جنت ته لاړ شي خو چې په دې کې بنده جنت ته لاړ نه شي دا ډېر لوی بدبخته دی وایي ته که منزله لاړې د یو قدم سره ګناه ریږي د یو قدم سره نیکیانې ډېري که دا عبادت دې وکړو د یو کال اجر که دا عبادت دې وکړو 2 کالو ګناهونه معاف کېږي که دا عبادت دې وکړو لکه دومره غلامان چې آزاد کړو که دا عبادت دې وکړو داسې که دا څومره اجرونه الله ورکوي دلیل دی په دې باندې چې رب العالمین معمولي بانه غواړي هغه دا خوښوي چې دا بندګان لاړی جنت ته او ځکه الله په قرآن کې وایي ما یفعل الله بعذابکم
الله ستاسو په عذاب درکولو باندې الله څه کوي؟ الله ته څه فایده ده؟ څه د الله بچایي پرې ډېرېږي چې موږ له عذاب راکړي؟ د الله زور پرې ډېرېږي چې موږ له عذاب راکړي؟ خو چې یو بنده په خپله نښتی دی چې نه ما له عذاب راکړه نو بیا خو الله عذاب ورکوي. موږ یو قدم نه هلو په الله پسې. ته خو یو قدم واله ګوره الله ربالعزت دا ژوند ټول بدلوي. د کومو ملګرو چې اراده د ژوند بدلولو ته زه هغه ټولو ته دا وایم اول خپل ځان ته وایي تاسو د نن یو قدم والئ د الله طرف ته او د الله د دین طرف ته دې سړي له الله څنګه کامیابي ورکړه حالانکې د غټه توره نه ده والي څه غټه توره یې والي ده څه چلي کړی دی یو قدم یې د الله طرف ته اخیستی دی او هغه یو قدم دومره برکتي و که نه چې غفر له رب العالمین د هغې د لاسه هغه سړی بخلی نو خیر دی یو قدم واله او ته به یو قدم والي او رب العالمین به دومره څه درکړي چې ستا په ګمان کې هم نه راشي. ښه رب العالمین همدقې ته ګوري زموږ د قدم اخیستو ته زموږ د تکلیف ته زموږ د قربانیانو ته یو سړی د شپې راپاسي تهجد کوي په توره تیاره کې ولاړ دی رب العالمین دې ته ګوري دا د څومره لوی قدم اخیستی د الله طرف ته چې په جمعې کې راپاسېدلی دی د کمبل نه د بړستنې نه او الله ته ولاړ دی قدم دې ته وایي یو سړی ګوره روجې نیولي ده او شونډې وچې شوي دي ستاسو څه خیال الله یې نه د دې قدم بول الله څه ورکوي یو سړی تلاوت کوي او خوله یې وچه شي مرۍ وچه شي ټیم یې ورکړی دی یو سړی مانځه ته راغی کاروبار یې بند کو ملګري یې پرېښودو ښځه او بچي د هغوی سره ناسته پرېښود ستاسو څه خیال الله دا نه یو سړی ځان ستړی کړي خوله ترې وبهیږي پیسې وګټي الله په لار کې ورکړي ستاسو څه خیال الله دې نه خبرېږي دې ته قدم اخیسته ته یو قدم واله د الله طرف ته او بیا ګوره چې الله ربالعزت تعالی څه درکوي موږ قدم نه هلو موږ کوشش نه کوو موږ محنت نه کوو او بیا درته م ویم چې زموږ هغه کوشش به هېڅ هم نه وي او رب العالمین چې سره کړي هغه به ډېر صحیح الله دې موږ له د دغه قدم د اخیستو توفیق راکړي. ښه بله لویه فایده سبا بل سبا مه کوه که دې سړي سبا بل سبا کړی وی څه مو خیال عمر خو را روان و که نه او څومره نږدې و خو که ده ویلی وی چې سبا به توبه وباسم څه مو خیال دی ده سره څه کېږو تباه و برباد سبا بل سبا مه کوه ګوره دې سړي د توبې اراده وکړه او مرګ راغی که ده نه وی کړی زما استاد دغه قصه ده سبا نه به توبه وباسو او که مرګ راشي سبا به ګیره پرېږدم که مرګ راشي سبا نه به جي بس مونځ اودس شروع کوم سبا نه حرام پرېږدم سبا نه صدقه شروع کوم سبا نه اذکار شروع کوم سبا نه تقوا ځان کې راولم سبا پرېږده سبا کافر سبا دی زموږ د سبا چېرته نه راشي او سبا بیا موږ بل سبا وایو او بیا سبا او د بعضو لنډه دا سبا یې دا دی چې کله دی بوډا شي بیا به ګورو او که مرګ راشي دې بني اسرائیلو کې چې رقم قاتلو د سلو کسانو که دله مرګ راغلی وی او د سبا بل سبا کولی دا خو تباه و برباد شوی د سلو کسانو قاتل به الله ته مخامخ کېدو ځکه درته دا ویم سبا بل سبا مه کوه ځکه چې ولې مه کوه موږ ته هغه مسافه هغه سفر اندازه نه ده معلومه څومره چې زموږ پاتې دی الله ته د دې سړي ګوره ډېر لږ سفر پاتې و الله ته ډېر یې کړی و لږ پاتې و خوش قسمتۍ ته وګوره پاک ته لږ سفر کې چې معمولي سفر پاتې و دی الله ته واپس شو اوس ما ورته چې دا وایي چې سبا بیا سبا موږ به کله رسو الله ته سفر مطلب مرګ کله به موږ رسو الله ته کله به الله ته مخامخ کېږو کله هېڅ پته نشته نو چې هېڅ پته نشته نو بیا موږ ولې په توبه کې سبا بل سبا کوو بیا ولې موږ په دیندارۍ کې سبا بل سبا کوو سبا به راورسي
سبا خو پرېږده. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما که نصیحت به تاسو ته یادي واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، چې سحر شي د ماښام انتظار مه کوه، چې ماښام شي د سحر انتظار مه کوه. سبا پرېږده چې د باندې ورځ راله د شپې انتظار مه کوه، چې شپه راله د ورځې انتظار مه کوه. لا موږ پراته یو سبا هم پرېږده. اوس چې کله بوډاګان شو مړه اکثر ورته دا بعض ووایي سړی ډېر حیران شي چې ته نصیحت کوې چاته، لکه چاته ریږې چې یاره نصیحت کوه دینداري او داسې، بل تا ته ووایي مړه پرېږده پرېږده ورځې دي. څه دي؟ ورځې دي. زموږ یو کلي کې ما سره دا واقعه راغلې وه او یو مشره زنانه وه زموږ داسې لرې خپلوانو کې هم راتله، د هغه تپوس راغلی و. زه په هغو ورځو کې کلي کې وم، دا مخکې خبره د نن نه تقریبا 12 کاله داسې به کېږي. نو هغه ما سره کېناسته، ګپ شپ یې لګول. ما ته وایي چې دا اوس الله دې به رحم وکړي جهالت دی نو څه وکړو. ما ته وایي چې دا تا دا ږیره داسې پرېښودې دا هلکوالی دی دا وروسته چې ته سړی دومره سختي دې شروع کړې ده او دې پنسو ته دې وګوره او دا ګیرې ته وګوره او په دې عمر کې ته وړوکي هلکې داسې او دا د هغې سره خو ما 2-3 خبرې وکړې ځکه چا به د چا پلار پوه کړې و، عمر ډېر زیات و او هغې چې دا کومه خبره وکړم د جهل د لاسه وکړه، الله دې ورته وبخي دا خبره. خو دا ګوره زموږ د معاشرې حقیقت دی، په دې به سترګې نه پټوو. زموږ په معاشره کې د ډېرو خلکو په زړونو کې دا خبره پرته ده چې د دیندارۍ وخت هغه هله دی چې کله ته د 50 نه 80 نه واوړې او ټوفي سره د اودس ماتېږي که نه، نو بیا به دیندارۍ سره او دین سره ګورو. په ځوانۍ کې کوه چې څه کوې کوه، که نه زما دا خبره غلطه ده. او که په دې ځوانۍ کې مړ شوې بیا به څه کوو؟ که د 40 کالو پوره کېدو نه مخکې مړ شوې، که 50 نه مخکې مړ شوې بیا به څه کوو؟ او آخري وخت کې هغه دینداري کول زه دا نه یم چې الله یې نه قبلوي، الله قبلوي، الله د هر عمر بندګي قبلوي، خو د آخري وخت د بندګي داسې لږه مجبورتیا هم شي د سړي که نه. کور کلي کې داسې هم خلک تنګ وي، ټوخېږي راټوخېږي او دا چغې چغارې او جګړې په جومات کې پروت دی ښه په ارام، کور والا هم خوشحاله وي او دی هم خوشحاله. هېڅوک نشته، شهوت ختم، ښایست ختم، زور ختم، مال بچو ته واوړېدو او نور تقریبا د عمر په ډوبېدو وي. بلکل هغه اخره کې هغه ماښام ته نږدې هغه نور داسې سوروالی شروع نه کړي، نو دې وخت کې خو بیا بندګي صحیح ده، الله یې قبلوي، خو مزه به یې هله کولی چې ته ښه ښایسته ځوان وې که نه، او مال هم وې او زور هم وې او ښایست هم وې او شهوت هم وې او ته په اول صف کې ولاړ وې، د دې ځان له مزه وي، د دې ځان له خوند. نو سبا بل سبا مه کوه. ښه الله اکبر. د الله رب العزت پراخه مهرباني علم دی د کوم ځای نه؟ د یوې ځمکې ته الله ووایي ته لرې شه، د بلې ته ته رانږدې شه. څومره مهربانه دی والله. که دومره مهربانه په موږ باندې زموږ د مور او پلار وي، خو موږ د هغه مهربانه رب در پرېښودی دی، موږ ته در پرېښودی که نه. الله رب العزت قرآن کې یو ځای کې وایي وربک الغفور ذو الرحمه، په بل ځای کې الله وایي وربک الغني ذو الرحمه، او رب ستا د رحمت خاوند دی، د مهرباني. د سوره مایده تلاوت چې کله سړی کوي که نه، نو د سوره مایده کې الله دا خبره ذکر کړې ده، وایي هغه خلک کافران دي چې کوم وایي چې الله د دریو دریم دی، په نصاراو باندې رد کوي، او هغه خلک کافران دي چې کوم وایي چې عیسی علیه السلام اله دی یا د عیسی علیه السلام مور اله دی. اوس دا معمولي کفر دی که غټ کفر دی؟ چا چې دا کفر کړی غټ کفر یې کړی. الله هغه ایتونو منځ کې څه وایي، حیران به شي د الله د مهربانۍ ته.
افلا يتوبون الى الله ويستغفرون. الله وی دوی توبه ولې نه وباسي، بخښنه ولې نه غواړي؟ یعنې رب العالمین غواړي که دوی بخښنه وغواړي زه یې بخښم الله وایي. اگه چا چې ورسره شرک کړی دی، کنځلې پسې کړي دي، خنداګانې پسې کړي دي، رب العالمین وایي که دوی توبه وباسي دومره به یې ربانه رب دی. خو که ما تعالی قدم والو که نه، موږ قدم نه الو بیا هغه خبره ده. یعنې دې سړي څه توره والده څه وزن اوچت کړی دی، یو قدم او رب العالمین ځمکه رانږدې کړه، ته قدم واله رب العالمین به راته لاره اسانه کړي او برابر به کړي، لکه څنګه چې ده ته اسانه کړه. ډېر مهربانه رب دی. دا بس خبرې سړی ډېر خوشحالي او د سړي ډېر امیدونه پیدا کوي. او یو هغه نه دی، هغه حدیث چې دی صحیح بخاري کې هم دی، په نورو کتابونو کې هم دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي الله څه لیکل کړي دي او ځان سره د عرش په خوا کې ایښودي دي. الله لیکل کړي دي د عرش په خوا کې ځان سره ایښودي، د هغه سره دي. او په هغه لیکلو کې یوه خبره دا لیکلې ده چې زما رحمت زما په غضب زورور دی. دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. دغه چې موږ د خپلو ګناهونو ته وګورو، د حالاتو ته ناامید شو که نه، دا بعض خبرې واورو ډېره امید هم پیدا شي، ځکه چې دغه کنده کې یوازې پرېوته الله ته ډېره ګرانه شپه موږ ته پرته ده. او که الله رحم ونه کړو په هغه ورځ په موږ باندې نو هر څه لاغو ختم شو. خو الله مهربانه رب دی. زه یو خبره ته ذکر کړم ذهن ته مې راله، د دې حدیث چې کوم الفاظ دی او روایت دي، په یو روایت کې داسې راځي وایي دا سړی چې کله مړ کېدو، او زه دا یقیني وایم چې دا مسله به تاسو اول پرې راوړئ، کېدای شي دا قصه به کې ډېر ملګري اول پرې راوړي. هغه روایت کې ورسره دا الفاظ زیاتي دي. ګوره وی فنأ بصدره نحوها، وی کله چې د دې سړي نه ساه وته، ساه د چا نه؟ د قاتل نه، دا سل کسانې چې وژلي دي. وی چې کله ترې ساه وته که نه، او د اندامونو یې ورو ورو کار پرېښودو، سړي ته اندازه لګي، دا حال به په ما او تا باندې راځي یوه ورځ، خو په هغه ورځ به موږ بیانولی نه شو. نور دا به راځي دغه شان د خپو نه شروع شي، دغه شان دا بدن ورو ورو یخېږي. ده ته اندازه ولګېده، نو وایي دا خپله سینه نه ده، سینه دا یې دغه کلي ته مخامخ کړه، د کوم کلي ته چې ور روان و چې الله مې داسې مړ کړي، چې الله زما خو مخه وه. دا ډېر ناشنا الفاظ دي دغه روایت کې. سینې هغه کلي ته مخامخ کړه، یعنې شکست یې ونه منو. او چې هر څه بدن ختمېدو والا، حرکت بندېدو والا، سینې ور مخامخ کړه. سوال دا دی چې سینه ته څه ور مخامخ کې؟ اصل کې د ده حال دا وایي، اگر که جبې کار پرېښودی دی دغه ټیم کې جبه درنه شي، چې یا الله که دا بدن زما ودرېدو نو زه ګوره زه دغه کلي ته په زړه سره روان وم، نو زړه مې اوس هم هلته روان دی، بدن خو دلته پاتې شو، خو زه د زړه د کومې نه هلته ور روان وم. الله اکبر. اخر دې سړي به څه سکون محسوس کړی چې ده په زنکدن کې سینه هغه طرف ته کړه. ته هم څه خوند څکلی که نه، الله ته واپسۍ کې ډېر خوند دی، ډېر خوند دی. واپس شئ چې دا خوند وڅکئ، واپس شئ دا خوند به وڅکئ. دومره خوند چې د زنکدن په سخته کې سړی سینه مخامخ کوي، او سینه کږی را کږی او خوځي را خوځي، ده دا سینه دغه طرف ته ور مخامخ کړه دغه شی، چې یا الله روان هم ګورئ. الله اکبر. دا خبره دی شیخ البانی رحمه الله په یو نصیحت کې کړې ده. هغه وی د الله طرف ته چې کومه لار تللې ده دا ډېره اوږده ده، دا لار څه ده؟ اوږده ده او موږ کمزوري یو. او په دې لار باندې خلک تللي دي پخوا او روان دي پې، او داسې به تللي دي چې زموږ د نظرونو نه غیب شوي دي، او اوس پې هم روان دي او موږ پې هم روان دي. خو زموږ هغه روانې داسې دي لکه کله چې ماشوم په خپاړو روان، کله ولیږو کله راپاسو، کله پکې تندک وخورو. نو شیخ الباني څه وایي؟
وی مونږ چې د خپلو حالاتو ته وګورو نو د دې لارې اخري سر ته رسېده ډېر ګران دي. او دا شیخ الباني د خپل ځان مبارک وي چې زموږ بل ساحل نو د دې لارې اخر سر ته رسېده وي څه دي ګران دي. خو بیا یو ناشنا خبره کړې ده خو ته په دې لار روان اوسه صحیح ده که وبه نه رسې خو که مړ شوي نو الله ته به دا ووایي چې یا الله روان خو هم په دې لار صحیح ده. کله به مې تندک خوړو کله به په خپاړو شم کله به پکې لږ کېناستم دمه به مې وکړه کله به مې اوبه څکې کله به پکې راولېدم کله به پکې پرېوتم خو روان هم لار به بدله کړې نه ده. دا دقه مثال له ګورې دې سړي ولې دا سینه مخامخ کړه دغه کلي ته چې الله د دې نه اخوا زما اوس نه رسي نو اخو تا راله بدن ودرو. الله اکبر. اخو تا راله بدن ودرو نور زه حرکت نشم کولی ګنې مخه مې دقه ده نو هغه د دې سره رب سره معامله وه داسې کریم رب چې هغه پسې هغه ځمکه رانږدې کړه. د انسانانو کې چې کله د عزتمن خوا چاله ورشي که نه شرط دا دی چې عزتمن اوس که ته په دې سړي واورېدې چې هغه ځان له بې عزته یا بې ادبه بې اصوله تربیت یې نه شي جدا مسله ده خو چې د عزتمن سړي خواله ورغې که نه عزتمن سړي خواله نو هغه به درته د کور نه بهر ولاړي او کله که لاره لږه خطرناکه وي نو هغه به د پسې د غره نه راکوشې وي کته به درته ولاړي او که شپه وي نو هغه به درپسې نور مخې ته درغلی دا ته د عزتمن سړي کور ته روان او چې د الله خواله ورځي څنګه استقبال به دې کوي. او ځکه حدیث کې راځي الله اکبر الله اکبر هره خبره شته حدیثونو کې خو موږ غافل یو. هغه حدیث کې راځي تاسو به اورېدلی مې حدیث قدسي د الله وی څوک چې ماته یو لیش را مخکې شي زه ورته یو ګز ور مخکې کېږم اورېدلی هم دی یا یو سنګل ور مخکې کېږم. دا به ښکلی دلیل دی وګوره او مثال دی دی یو لیش ور مخکې شوی دی رب العالمین پسې دومره را مخکې شو چې هغه ځمکه پسې را نږدې کړه خو ته خو الله له ورشه که نه ته د الله در له ورشه ته د الله میلمه شه ګوره چې الله رب العزت څنګه ستا اکرام کوي څنګه ستا عزت کوي خو چل ټول په من کې دی چل په من کې دی. بله لویه فایده ګناهونه که دې ډېر زیات کړي دي که نه نه امیده کېږه مه ستا د دې ګناهونو په مقابل کې د الله رحمت دومره پراخه دی چې اندازه یې نشي لګولی. مونږ کې به چا 100 کسان وجلي نه بیا ولې موږ نه امیده یو د الله نه زما دا ګناه به الله وبخي او بخي چې شرک بخي چې توبه وباسي شرک بخي نو بله کومه ګناه پاتې شوه بله یو هم بیا پاتې هر یو بخلی کېږي خو چې ته الله ته څه شي واپس شي. بله مسله او دا ډېره اهمه فایده ده الله د دین په باره کې او د الله په باره کې به داسې څه نه وي چې تا سره علم نه وي. دا کار چا کړی دی هغه پیر دا کار کړی دی مسله ورته نه وه معلومه او بیان یې کړه څومره لوی نقصان یې وکړو نقصان یې خپل هم وکړو نقصان یې د دې سړي هم کوو په ده باندې د توبې دروازه بندوله نو چې کله د شریعت مسله دله راشي که نه او تا سره علم نه نو صفا وایه وایه ما ته پته نشته ښه صفا وایه ما ته پته نشته. اوس که دې پیر صاحب ویلی چې ما ته پته نشته د څومره لوی جاخۍ نه به خلاص شوی او دی به په کوم بد شوی و خپل سر یې به کوم کېښودو او دا ښه دی چې دا سړی د دې نه بعد بیا که دا سړی واپس شوی وی بلکل تللی وی خو ښه و چې هغه مخکې بیا لټون کوو نو د دین په باره کې د ځان نه خبرې نه باکې. بله فایده لویه عالم او عابد کې فرق عالم عابد کې فرق دا زموږ پښتانه دا فرق نه کوي. یو عالم دی چې په دین پوهه دی یو عبادت گزار دی موږ ته کله ناکله د عبادت گزار ډېر غټ سړی ښکاري او زه منم چې غټ سړی دی موږ یې ګوره کمی نه دغه کوو یاره وایي دی ټوله شپه تهجد کوي
روجې، زکاتونه، صدقې، جهادونه، اذکار، غټ کار دی، غټ عمل دی. خو بیا هم په ده کې او په عالم کې فرق دی. عالم که عبادت لږ هم کوي که نه، خو د ده نه ډېر اوچت دی. عالم که عبادت لږ هم کوي، د عابد نه ډېر اوچت دی، ډېر اوچت دی، د سره مقارنه نه کېږي. او فرق دلته وګوره که نه، پیر صاحب عابدو، پیران د عابدانو ته ویل کېږي چې دوی په ګرجو کې به ناست په ځان یې دنیا بنده کړې وه، څومره عبادت ګزار دی. او هغه عالم ته وګوره، فرق مو ولیدو؟ هغه عالم خبرې ته وګوره او د عابد خبرې ته وګوره. نو ځکه زما د یو نصیحت واورئ چې د مسلې تپوس کوئ نو د عالم نه یې کوئ، د ګیرې والا نه یې مه کوئ. سړی به ما ته وایي چې د عالم خو هم ګیرئ، نه بیا پوه نه شوئ زما په خبره. مطلب دا دی چې صرف تپوس په دې مه کوه چې د دې سړي ګیره ده، او صرف تپوس په دې مه کوه چې د ده پټکی دی، او صرف تپوس په دې مه کوه چې د جومات په اول صف کې دی. زه منم دا ښه سړی دی، د ده پټکی دی، د ده ګیره ده، د عبادت کوي، دا خو ډېر اوچت انسان دی. خو تپوس دا وکړه چې دا عالم دی که نه دی. ورسېدی په دې که نه. ښه، بله مسله، مرګ اچانک راځي، هېڅ پته نه لګي، نو ځکه خپل معاملات هغه برابر که. بله مسله هغه دا یاده کوي، دې سړي قتلونه کړي دي، نو قتل څنګه معاف کېږي؟ دا به تاسو ته زه یو فایده ذکر کړم، اگر که ډېره اوږده ده خو زه به یې ته خلاصه ذکر کړم. ګوره، کوم سړی چې راولګي او بل مړ کړي، په ده باندې درې حقه دي. څو؟ درې. یو حق د الله دی، یو حق د مقتول دی کوم چې وجلی شوی دی، او یو حق د خپلوانو د مقتول دی. څو حقه شو؟ درې. دې سړي توبه وویسته، واضح دی چې حق د الله دته څه شو؟ معاف شو. ځکه چې الله دته ویلي ته به په ناحقه وجل نه کړې او ده وجل کړي دي، الله به ورته معاف کړي. اولیاء د مقتول خپلوان، دی به د هغوی خواله لازم ورځي. تاسو دیت غواړئ، تاسو ما نه بدله لئ، که تاسو ما هسې معاف کوئ، دی به دا مسله د هغوی سره هلته صفا کوي. پاتې حق د چا شو؟ د مقتول. هغه نه معاف کېږي، هغه نه معاف کېږي. ما یو ورځ د یو عالم کتاب کتو، هغه دې حدیث باندې لیکل کړي وو، خو داسې خبره ولیکله که نه چې زما داسې لیکلي زما په دې جسم باندې دا غونې ذکر شو، ورب الکعبه، او ځان سره مې ډایرکټ په ډایرۍ کې نوټ کړه، داسې اهمه خبره. وی ګوره چې دې سړي 100 کسان وجلي دي، او د 100 کسانو حق دی په ده باندې. سید الله خو د خپل حق معاف کو، خو د دې 100 سره به دی څه کوي؟ نو هغه ورته لاندې لیکلي دي، وایي نور خو علم د الله سره دی، خو چې الله ترې راضي شو که نه، هم دقه رب به له دا 100 کسانو د قیامت په ورځ راضي کړي او ده ته به دا حق معاف کړي. کله داسې که دنیا کې خیر کړی داسې مخوري سړی چاله بوځي که نه، هغه وایي مړی زه خیر دی، زه خیر یې ته ورته معاف کړه، ته به لازم معاف کړې، ځکه چې دومره قدرمن سړی راوستی دی، دومره مخوري سړی راوستی دی. زه لکه پلاني زه خیر دی، ځه ته بس غلی شي. هغه وایي بس تاسو وایئ، نو چې اوس الله هغوی ته وایي چې زه بس دی غلی شئ نو معافي کوي. الله اکبر. قیامت پر ورځ ورته الله وایي زه بس تاسو یې معاف کوئ. نو چې دومره الله معاف کړی دی، نو زه هم دا وایم چې دومره الله معاف کړی دی، مخکې به ورته الله لاره اسانه کړي، چې دومره دی په رښتیني زړه سره الله ته واپس شوی دی، او دا سینې یې دې کلي ته مخامخ کړې ده، او په داسې حال کې مړ شوی دی. نو انشاءالله امید دی چې نوره مخکې قصه به هم درته اسانه شي. وخت ختم شو، ګینې فایدې ډېرې زیاتې پاتې دي، ډېرې زیاتې. صرف ما چې کومې را جمع کړي وو هغه 140 فایدې وي دې کې، او په 140 کې موږ یو څو بیان کړ، او هغه یو څو ما کوشش وکړو چې هغه اهمې او فایده مني. امید دی چې تاسو به د دې واقعې نه عبرت اخیستی انشاءالله، او دا واقعه به زموږ په ژوند کې د الله په توفیق سره یو بدلون راولي انشاءالله، او یو قدم به والو الله ته که نه، یو قدم واله. او زما دا خبره چې جومات نوځي یاد ساته،
یو قدم والا او دویمه یو لیش قدم ګوره کله د انسان هر څه بدلوي او دریمه ته په الله پسې یو لیش قدم والا هغه د پسې یو ګز رانږدې کېږي هغه درته هر څه اساني الله رب العزت دې موږ له توفیق راکړي چې هغه ته واپس شو الله رب العزت دې موږ د هر قسمه ګناه نه وساتي او الله دې زموږ دا ګناهونه موږ ته وبخي او الله رب العزت دې موږ له د رښتینې توبې توفیق راکړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد